سلامونه. په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ. زه سنا صافی یم. په افغانستان کې 15 سلنه ودونه په 13 کلنۍ کې کیږي او په پاکستان کې بیا 21% نجونې تر دې هم په کم عمر ودیږي. موږ یې پر اغیزو خبرې کوو. د نړۍ یو تر ټولو مشهور فزیک پوه سټیون هاکینګ په 80 کلنۍ کې ومړ. خبرونه کې له دې ټولو سره آیا په پولند کې قانون او قضا تر برید لاندې ده؟ نن ځانګړې کتنه ورته کوو. او خوږ تړون ناروې ته ځو پوښتو چې خلک پر خوږو مالیې ته په څه سترګه ګوري. جوړ بخیر. نړۍ د وخت برنامه کې د لنډو خبرونو او سپورت ترڅنګ نور ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. پیل په یوه بیړني خبر کوو چې همدا اوس راورسېد. په یو څو شیبو کې د بریتانیا لومړۍ وزیرې له دې هېواده 23 روسي ډیپلوماتان ایستلي دي. دا کسان څو ورځې وړاندې د بریتانیا پر خاوره د یوه روسي جاسوس او د هغه د لور د وژلو تر هڅې وروسته ایستل کیږي چې لندن پکې د مسکو لاس ویني. دا په 10 کلونو کې د خپل ډول تر ټولو لویه ایستنه ده. په روسیه کې به د فوټبال د نړیوال جام لوبو ته هم هیڅ بریتانیایي لوړپوړی چارواکی نه ورځي. په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه هم کوي ځکه بریتانیا ترې غوښتي وو. روسیه د جاسوس په بېهوشه کولو کې هر ډول لاس لرل ردوي. ورځو د افغانستان موضوع ته. د ملګرو ملتونو شمیرې چې په 2018 کال کې خپرې شوي دي ښیي چې په افغانستان کې 15% یا په سلو کې 15 ودونه په 13 کلنۍ کې کیږي. 9% یې بیا تر هغې هم کم په 15 کلنۍ کې وي، یعنې په سلو کې 9 نجونې یا هلکان په 15 کلنۍ واده کوي. په پاکستان کې بیا اټکلونه دا دي چې 21% نجونې تر 18 کلنۍ وړاندې ودیږي. دلیل یې غربت، د سړو واک یا سړي سالاري او د تعلیم نشتواله دی. بله خبره د ودونو ده. ولور په نامه کول د دودونو ده. البته ولور په نامه کول بدل بد او نور په ماشوموالي کې د ودونو په ډیروالي کې رول لري. اریا احمدزی له کابله په خپل رپورټ کې دا ښیي چې په وړکتوب کې ودونه څه پایلې لري. له ماشومتوبه یې سروکار له پخلنځي سره و. لاسونه یې په وړکوالي کې د نانځکو پر ځای له لوښو سره عادت شوي. آن تر ننه ژوند یې لکه د اوبو روڼ او روان نه و، بلکې ډېرې لوړې او ژورې یې ولیدې. لا یې هم ګالي. ما ته یې هېڅ واده جوړ نه کړ، هسې نکاح یې کړم او ماشومتوب یې رانه واخیست. اوس مې لور پسې ډېروی باران راځي، خو زه یې نه ورکوم ځکه نه غواړم ژوند یې لکه ما تریخ شي. دا نجلۍ بیا له دې سره د شوي تاوتریخوالي نښې ښیي. د کم عمره ناوې ژور ټپونه، برسېرن زخمونه یې رغېدلي ښکاري، خو په زړه خوړلی ټپ یې لا هم تازه دی. دې تالارونو کې نږدې هره شپه واده وي. د ډېرو د نوي ژوند لار له همدې ځایه پیلېږي. افغانستان کې زیاتې نجونې له 19 کلنۍ مخکې ودیږي. که څه هم دلته قانون کې د واده لپاره عمر ټاکل شوی، خو په عمومي ډول نجونې په افغانستان کې له 15 تر 14 کلنۍ واده کوي. په ځینو سیمو کې بیا له دې هم په کم عمر ودیږي. افغانستان کې واده د بخت و طالع خبره ده. د ځینو ژوند ورسره ښه شي، د ډېرو نورو نه یوازې ماشومتوب یې ترې اخیستل کیږي، بلکې راتلونکی هم بې برخلیکه شي. 14 کلنه ناوې او مور یې د عدالت غوښتنې په نیت راوتلي. ښایي د سر په بیه. نه غواړي لور یې په اور لولپه شي. لکه 14 کلنه خور لڼه یې چې د ګډ ژوند نه په تنګ شوه او ځان ته یې اور ورته کړ. بیا والټه کول هر شی راکړه. بیا چې زما مور ته په بغارې کړم دا خو هغې سره بیره بیا جدنې بیا والټه کول راکړي. بیا زما مور ورله وایي ولې ظالمه ته ولې داسې سره کوې. په کور دننه او بهر د ښځو ستونزې ګډې ښکاري. دا هغه هندۍ نجلۍ ده چې د واده په ورځ یې د پولیسو مرسته وغوښته او خپل ماشومتوب یې وژغوره. خو افغان جونې ښایي دومره ښه بخت ونه لري. له یوې خوا د دود زولنو، له بلې خوا شرم او د نومبدۍ ویرې راګیرې کړي دي. ډېرې یې وایي که غږ پورته کړي نو چیرې.
آریا احمدزی BBC کابل. په نړیواله کچه په ماشومتوب کې د ودونو شمیر په 100 کې 15 دی. یعنی په افغانستان کې له نړیوالې کچې 10% ډېر ودونه په ماشومتوب کې کیږي. خو ولې؟ پر همدې آریا احمدزی په کابل کې د ولسي جرګې له غړي هیلۍ ارشاد سره خبرې کړې دي. یوازې د قانون مسله نه ده چې نه ده پلی سوی، په دې کې موږ تاسو د دودونه او رواجونه چې دي دا زیاتره مهم اړخ لوبوي. اگر چې موږ له نیکه مرغه یو اسلامي جامع یو، خو له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د موږ تاسو دودونه چې دي هغه ته زیاتره ارجحیت ورکول کیږي او د دودو په حساب باندې ده. تاسو د دود خبره وکړه، اوس هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې نجونې او میرمنې د همدغه ناوړه دود قرباني کیږي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ وګورئ د موږ مدني قانون چې د شهید داود خان په وخت کې نافذ وو، لغه وخت نه د واده سن تعیین شوی ده، خو له هغه وخت هم په لرې پرتو سیمو کې دا مشکلات وجود درلوده. د حکومت ضعف هم پکې ده چې انجوګانې سایر ښځو ارګنایزیشنونه دي، هغه نشي کولی چې په غټه کچه یا په لویه کچه باندې دا مسله حل کړي. هغه واړه ځایو ته ځان رسولی شي، غټو ځایو ته نه. دغه ښځې نه پوهېږي چې چېرته لاړ شي، ادرس یې کوم ځای ده. موږ د کورنۍ چارو وزارت ته لاړ شي، موږ د ښځو وزارت ته لاړ شي، نه د ښځو وزارت کوم شی کولی شي، نه د کورنۍ چارو وزارت. په دې کې هغه تشریک د مسایي نشته، یعنی یو مشترک فعالیت د دواړو ارګانونو په منځ کې نشته. نو که حکومت د ښځو وزارت لږ څه قوي کړی، له پالیسي سازۍ له حالت نه یې ویستلی وای او همیشه قوي وزیران یې ورته ټاکلي وای او دوی له وزارت داخلي سره په هماهنګي کې کولی شو چې لږ څه تغییرات راولي. که دغه همغږي رامنځته شي په لرې پرتو سیمو کې چې تر ډېره نجونې هلته د دغه ناوړه دود قربانیانې دي، د دوی ستونزې به ورسره هوارې شي؟ وګورئ موږ هیڅ وخت نشو کولی چې دودونه، فرهنګ، رسم و رواج، کلتورونه دا په قانون باندې تغییر کو. هغه شی چې د یو ټولنې دود وي هغه په مرور د زمان سره یو تاریخي سیر تر څو چې تیر نه کی هغه خپل تغییر ته نه رسیږي. دلته هم ضعف د قانونیت او هم دا چې دودونه هم داسې ادامه پیدا کوي. ډېر په لنډو کې راته که ووایئ چې حل لارې ورته څه پیشنهادوئ؟ هغه ښځې چې زده کړه ښځې دي دوی خپله یو مثال قایم سي، دا کار ونه کړي. بل چې هغه پیغلې نجونې یا وړې نجونې چې واده کوي د دوی له ځوان نه یا مستند فلمونه جوړ سي او یا د اوس دغه مخصوصا فیسبوکونه ډېر فعال دي، په دې کې د نشر سي چې خلک پوه سي چې مثلا دغه ضررونه په پایله کې لري او یا داسې اوسي چې مثلا په مرور د زمان د قانون حاکمیت هم سم سي او ډېر په احترام سره له حج او اوقاف وزارت نه دا هیله کوو چې هغه د خطبو مضمون دی باید شریک سي. داسې نه چې هر جمعې کې هر ملا امام چې هر څه زړه وغواړي هسې خطبه ورکړي. زموږ د دې ونې د ساسغاک پروګرام هم چې پر پنځشنبه باندې خپرېږي پر همدې موضوع باندې او پر دې خبرې کوو چې په کمکیني یا وړکتوب کې د ودونو د مخنیوي قانون څرنګه پلی کېدی شي. نو که نظرونه لرئ او غواړئ له موږ سره یې شریک کړئ چې په خپرونه کې درته خپاره کړو، کولی شئ چې د فیسبوک، ټویټر او برېښنالیک له لارې یې موږ ته راولیږئ او بیا به یې موږ په خپرونه کې راواخلو. په یو څو نور لاندې خبرونه کې بیا په امریکا کې د پنسلوانیا په ټاکنو کې جمهوریت پال او دیموکراتان ډېر نږدې روان دي. همدې سیمې د 2014 کال په ټاکنو کې ډانلډ ټرمپ ته رایه ورکړې وه. تر اوسه د رایو ډېره برخه شمیرل شوې ده او ښیي چې دیموکرات کاندید تر جمهوریت پال یو څه مخکې دی. د فلیپین ولسمشر خپل هیواد د جرمونو له نړیوالې محکمې ایستلی دی، ځکه یوه میاشت مخکې دغې محکمې وویل چې په فلیپین کې د هغو جرمونو پلټنه کوي چې پر مخدره موادو د ولسمشر په مبارزه کې شوي دي. رودریګو ډوترتې وایي پر ده تورونه بې ځایه او بې بنسټه دي. ښاغلی ډوترتې 2 کاله وړاندې واک ته ورسېد او له هماغه راهیسې 2,000 کسان یا پولیسو وژلي دي او یا هم ناپېژاندو بریدګرو. او بریتانیې ساینسپوهانو د ګولۍ په څېر د واکسین جوړول پیل کړي دي. تر اوسه لا ډېره اوږده لار ورته پاتې ده، خو د زکام یا والګي واکسین یوه بیلګه یې جوړه کړې ده. معمولا د والګي لپاره واکسین خلکو ته پیچکاري کیږي. بله خبره دا ده چې ضرور نه ده دا ګولۍ په یخچال کې وساتل شي. د دې ګټه به دا وي چې له یوه ځایه بل ته د دې ګولۍ لیږل هم اسانه دي.
د نړۍ یو مشهور فزیک پوه سټیون هاکینګ ومړ. دی د 86 کال و. د داسې کتابونو لیکوال و چې په میلیونونو کاپۍ یې پلورل شوي دي. یو کتاب یې د وخت لنډکی تاریخ نومیده. پروفیسر سټیون هاکینګ بریتانیایی و او په ډېر ځوانۍ کې د موټر نیورون ناروغي ور پیدا شوه. داسې مرض چې د انسان پر اعصابو مخامخ اغیز کوي او فلجوي. د نړۍ له بېلابېلو برخو سیاسي مشرانو، د ساینس او ټکنالوژۍ مخکښو او عادي خلکو د ده پر مړینې خواشیني ښودلې ده او خپل درناوی ورته وړاندې کوي. په همدې تړاو مې لږ وړاندې افغان فزیک پوه ډاکټر محمد تنها وپوښت چې ولې سټیون هاکینګ د فزیک په ډګر کې مهم کس بلل کېده. سټیون هاکینګ یو له هغو کسانو نه و چې هغه د فزیک پیچلې موضوعات خصوصا د کوانتم فزیک او د کائناتو په اړه باندې په ساده ژبه باندې راکول. هغه پیچلتیا چې په لیکچرونو کې په کتابونو کې په نورمال ډول باندې د فزیک د زده کړې برخه کې سټیفن هاکینګ هغه په عادي ژبه په ژوندۍ مثالونو دغه یو مثال چې انسان کولی شي خپل تصور ساده کې د هغه حوادثونه نو هغه دا ځانګړنه په سټیفن هاکینګ کې و چې د فزیک په اسانه عام او ساده ژبه باندې خلکو ته ډېر پیچلي موضوعات راکول. د دې په اړه دا مشهور ده چې یو د هغو کسان نه و چې د فزیکي تیوریانې د تجربې او د ریاضیکي محاسباتو نه مخکې د داسې شرای کولې چې هغه څوک چې تجربې یې کړي او ریاضیکي محاسبات یې کړي هغه به دومره اطمینان او به دومره سادهتوب نشي شرای کولی. د ده یو کتاب چې ډېر مشهور هم شو د وخت لنډکی تاریخ نومیږي او ډېر وپلورل هم شو، د ساینس په ډګر کې څومره یو مهم اثر دی؟ دا کتاب خاص د دې لپاره لیکلی و چې عام وګړي په دې باندې پوه کړي چې هغه نظریات یا هغه کانسپټونه چې د فزیک په اړه کې په برخه کې خصوصا د کائناتو په اړه باندې او د خلقت په اړه باندې او د تیوري د نسبیت عامه تیوري په اړه باندې کوانتم میخانیک په اړه باندې موجود دي. هغه نظریات دی عام وګړو ته په دغه یو ډول باندې راکړي چې هغوی حد اقل د خپل چاپیریال کې چې کله اوسي هغه فزیکي حوادث چې دوی ورته پام نه دی ورته پام هم ده په میکانیزم نه پوهېږي هغه ورته شرح کړي او د خاص اهمیت په همدې کې و چې دا کار تر اوسه پورې بل چا نه ده کړی. که څه هم کارل زیګن دا کار کول اما د سټیفن هاکینګ په اندازه باندې دومره په اسانتیا او راحت ډول باندې نه دی کړی. خو د فضا په اړه د تیوریانې یا نظرونه ډېرو هغو کسانو ته چې نه وو ورسره اشنا یا نه دي ورسره اشنا ډېر پیچلي ښکاري. ستاسو په نظر ولې دومره پیچلي وو؟ داسې یو دوږم حالت د هر څوک داسې فکر کوي چې یا به دا سړی دروغ وایي او یا ډیر سخت لګیا دا او په حقیقت کې دا مسایل دي هم سخت په اسانه نه شرح کیږي او سټیفن هاکینګ ټول عمر دغه هڅه کوله چې دغه مسایل دا پیچلي مسایل خصوصا د مبدا په اړه باندې د وخت او د ټایم د وخت او د تشیال یا فضا سپیس ټایم د مبدا په اړه باندې دا نظریات ساده او اسانه ژبه باندې شرح کړي. افغان فزیک پوه ډاکټر محمد تنها و په جرمني کې. په دې اړه که نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ پر BBC پښتو ټیکام یې لیدلی شئ. نو خپرونې لومړۍ برخه مو همدومره وه، دوامه برخه ته رسېږو. اوس لږه لنډه دمه لرو، نو راسره اوسئ او چېرمه سئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخته یو وار بیا ښه راغلی. د نن د سر خبرونه مو دي. په افغانستان کې 15 سلنه ودونه په 18 کلنۍ کې کیږي او په پاکستان کې بیا 21% نجونې تر دې هم په کم عمر ودیږي. د ولسي جرګې بې وکیلې د خپرونې ته ویل تر ډېره ستونزه د خلکو په دودونو کې ده. او د نړۍ یو تر ټولو مشهور فزیک پوه سټیون هاکینګ په 86 کلنۍ کې ومړ. تیر کال په دسمبر میاشت کې اروپایي کمیسیون پولند له پښتون ګربیګانو سره مخامخ کړ، ځکه ویل چې د قانون پر حاکمیت برید کوي. معنا دا چې پولند د خپلو محاکمو او قاضیانو خپلواکي ځپي. دا نندرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې پخواني لویدیځ غړي هیوادونه او هغه چې په ختیځ اروپا کې دي او په دې اوس کې له دې ټولنې سره یو ځای شوي دي څومره سره ویشلي دي. کله چې یو هیواد له ډیرو ستونزو راووځي نو د ګوښهوالي احساس ډیر شي. پولند کې یو وخت کمونیستي نظام و، خو اوس د اروپایي ټولنې غړی دی او د یو ډول سوکالۍ په لور روان دی.
دلته ډیر کسان په دې اند دي چې تر اوسه دا هیواد له پامه غورځول شوی وو. د ماشوم لپاره حکومتي مالی مرسته او په ټیټ عمر کې تقاعد. ځینې فکر کوي چې ښي اړخي PIS ګوند د کورنیو رای خپلې کړي دي. Każdy by chciał coś zaoferować, ale każdy tylko oferuje, a هر څوک او ټول ګوندونه ژمنې کوي خو عملي کوي یې نه. او PIS په خپلو ژمنو ولاړ دی. ښه خبره ده چې ملاتړ یې کوم ځکه په کړنو کې یې بد څه نه وینم. خو په دې کار یې خلک سره ویشلي دي او اروپایي ټولنې ته یې تاوان رسولی دی. تیر کال یې په پلازمینه وارسا کې لاریون وکړ. PIS د رسنیو په ازادۍ د اولاد په لرې کولو او د قضا په خپلواکۍ برید وکړ. Na pewno doszło już do złamania trójpodziału władzy i zmierzamy... سیستم لا پخوا کار نه کوي او په واک کې هم انډول نشته. موږ د زورواکه دولت په لور روان یو ځکه یو ګوند به د پارلمان ولکه په لاس کې واخلي او د قضا خپلواکي به له منځه یوسي. خو د مقاومت دوام بدلون ته لار برابروي. په ځینو برخو کې کاتولیکې کلیساوې د حکومت ملاتړ کوي او د دودیز غږ انګازې مخ په ډېرېدو دي. ما ته تر ټولو مهمه خبره له هیواد سره مینه ده چې زما پام یې PIS ته واړولو. همدا د وطن پالنې مینه راته له پلار او نیکه پاتې ده او داسې څه مې یوازې په PIS کې ولیدل. دې هلو ځلو ولس په دوو برخو وویشو. یوه برخه یې آزاد فکره لوستي خلک دي او بله برخه یې هغه وطنپال دي چې په ټولنه کې شهرت لري او هغه څه په ډاګه کوي چې په اروپایي ټولنه کې روان دي. دا مسله اوس نه یوازې په پولند کې د بدلون سره تړلې ده بلکې د ټولې اروپایي پروژې لپاره په یو ګواښ اوښتې ده. د نړۍ او سیمې په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا د سوریې په شمال کې د افرین له سیمې زرګونه کسان وتلي دي ځکه دغه سیمه ترکي پوځ ډېره بمبار کړې ده او لا یې هم کوي. لږ تر لږه 15 اروپا کې چې د سوریې حکومت پلوي ملیشې دي او له کردانو سره ډېر نږدې اړیکې لري وژل شوي دي. انقرې د عملیات 2 میاشتې مخکې پیل کړل. هدف یې دا دی چې کردان ترې وشړي. ولسمشر رجب طیب اردوان وایي هیله دا ده چې افرین به تر نن ماښامه کلابندوي. او هغو دوو افغانو خویندو چې په اتریش کې د پناه غوښتنې پایله د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړې محکمې ته وړې وه کروشیا ته شولل شوي دي. په جولای میاشت کې د اروپا قضایي محکمې پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې مقررات حتی په ډېرو نادرو حالاتو او قضیو کې هم چلیږي او باید پلي شي. د اروپایي اتحادیې قانون وایي کډوال دې په هغه هیواد کې پناه واخلي چې دوی لومړی قدم پکې ږدي. د پاکستان لوی درستیز بیان ثاقب نثار د نقیب الله مسجد د وژلو په تړاو محاکمې پر مهال ویل د قضیې اصلي تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور په اړه استخباراتي ادارې رپورټونه ورکړي دي خو په نیولو کې لا پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور معلومات د BBC پښتو په ماښامنۍ راډیو خپرونه کې اورېدلی شئ. نن یې عنایت الحق یاسیني درته وړاندې کوي. دا خپرونه د افغانستان پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو باندې خپرېږي نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. اوس هم د لوبو او سپور له ډګره په څو لاندو خبرونو کې د 2019 کال نړیوال کرکټ اتلولیو د غوروي په 2م پړاو کې سبا افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله که اتلولیو ته رسیدل غواړي باید د 2م پړاو 3 سره لوبې وګټي او هیله منه به وي چې نورې پایلې هم په ګټه تمامې شي. ویسټ انډیز په 80 کلونو کې 2 ځله نړیوالې اتلولۍ ګټلې دي خو تر روانو لوبو وړاندې په یوه تمریني لوبه کې افغانستان ماته ورکړې وه. د نیوزیلند ویکټ ساتونکی BG والټینګ لوبډلې ته ستون شوی دی. دی به د 2 ټسټ لوبو په لړۍ کې چې په اوکلند کې کیږي له انګلستان سره مخامخ وي. والټینګ له ویسټ انډیز سره په لوبه کې نه و ځکه ژوبل و. د چلسي روزونکی انتونیو کونتې بیا وایي که لوبډلې غواړي د چمپیونز لیګ منځلوبو ته لار ومومي نو کړاو ته دې چمتو وي. چلسي منځلوبو ته د رسیدو لپاره اړه ده چې نن شپه له بارسلونا لوبه وګټي. روزونکی وایي لوبغاړي اړ دي چې ډېره دقیقه لوبه وکړي او د لوبې هرې ثانیه کې یې باید ټول پام په لوبغالي باندې وي.
او جوزه مورینیو د سیلوا په وړاندې د سیویا په وړاندې د مانچستر یونایټډ ماته مهمه ونه بلله. دوی په کور دننه لوبه 2-1 وبلله او لوبغالي ته یې د راغلو مینوالو زړونه مات کړل. مانچستر یونایټډ روزونکي ویل دا یې د لوبډلې لپاره کومه نوې خبره نه ده چې په اولډ ترافورډ لوبغالي کې د چمپیونز لیګ لوبه وبایلي. I don't want to make a drama of it. We don't have time for that. زه نه غواړم چې یوه ډرامه ترې جوړه کړم خو وخت ورته نه لرو. په شنبه سیالۍ لرو او نور وخت نه لرو چې خفګان مو له 40 ساعتونو ډیر شي. فوټبال هم داسې وي او دا د نړۍ پای نه دی. د چاغښت په اړه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خلک او حکومتونه اندېښنه لري. په اپریل میاشت کې به د بریتانیا حکومت پر خوږو څښاکو مالیه ولګوي. په دې سره به بریتانیا له مکسیکو، فرانسې، هنګري او فنلند سره په قطار کې ودرېږي چې ورته کار یې کړی دی. خو خلک پر خوږو د محصول یا مالیې په اړه څه وایي؟ یو هیواد چې دا 100 کاله کېږي پر خوږو خوراکي توکو یې مالیه لګولې ده ناروې دی. ورځو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ژمي دودیز نه بدلیدونکی تصویر په بدلیدو دی. دا کال توپیر دا دی چې له موسمي ورزش وروسته د انرژۍ ترلاسه کولو لپاره د چاکلیټو او خوږو اخیستل بدل یعنی خورا ګران شوي. په بوره مالیه داسې څه دي چې د ناروې اوسیدونکي یې له لسیزو ورکوي خو په جنوري کې دا 80 سلنه لوړه شوې. دا د روغتیا لپاره ښه ده. خلک د مالیې په زیاتېدو خوښ نه دي. خو له اوسلو 2 ساعته مزله واټن کې بیا خواږه شته. له سویډن سره تر پولې هاخوا په بوره مالیه نشته او دې ته ورته د خوږو لوی دوکانونه دي. دوی غواړي د ناروې اوسیدونکي رامات کړي او دغه تولیدات په نیمه بیه وپیري. موږ نور پیرونکي مومو او وینو چې اوسني پیرونکي مو لا هم زیات پیري. د بورې مالیه په ناروې کې آن له 1920 کلونو راهیسې دود شوې. حکومت په دې باور دی چې دې مرسته کړې د چاغښت کچه ټیټه وساتي او د خوړو جوړولو په کمپنیو هم اغیز ولري. موږ هڅه کړې چې د ماشومانو او ځوانانو د چاغښت کچه وساتو او زه یې په هکله خوښه یم. په دې معنی چې موږ چې څه کړي تر اوسه په سمه روان یو. نور هیوادونه چې غواړي ورته پالیسۍ وړاندې کړي دا به څاري. کیدای شي دا په مصرف کې کموالی او یا هیڅ بدلون را نه ولي. په ځانګړي ډول د ناروې اوسیدونکو ته چې د خوږو او بوره لرونکو جوسونو په پرتله د ورزش زیات مینوال دي. پتلودلو کې درځي دا ویډیو وګورو. نن به د نیوزیلند په اسمان کې په لومړي ځل بې پیلوټه ټکسي الوتکې الوزي. چارواکو د دغه ازمایښتي الوت لپاره اجازه ورکړې ده. دا د ګوګل د یوه بنسټ ایښودونکي لاري پیج د پروژې یوه برخه ده. دا ټکسیانې برېښنا کاروي او جوړونکي یې وایي چې ډېرې ارامه او د له اوسنیو الوتکو برعکس هوا لږه ککړه وي. وزرونه کې په لزګونو روشنونه یا پکې کارول شوي دي او له همدې امله کولی شي په عمودي یا نیغ ډول پورته شي او همداسې بیرته کوزی شي. نو خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي خو کوم پوره نه وي لیدلې او یا یې غواړئ بیا یې وګورئ په خپل وخت کې کولی شئ ځکه د 40 ساعتونو لپاره په یوه پاڼه باندې پرته وي. د بي بي سي پښتو پر یوټیوب باندې هم شته. نو هلته ویډیوګانې مرکې او ډېر نور په زړه پورې مطالب لیدلی شئ. خپرونه مو همدومره وه تر سبا ماښام 6:30 بجو. چې ارامه خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او ښه شپه.